سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې درې جملې او څه اصطلاحات مهم اصطلاحات زده کړو. موږ چې کله چاته وایو د چا پوښتنه له چا څخه کوو چې هغه څنګه ده یا یو نوم ورته اخلو پلانکی څنګه ده. د مثال په توګه زه وایم افغان څنګه دی، دا نوم د افغان څنګه دی وایو وی ګیت اس افغان، وی ګیت اس افغان، افغان څنګه دی. د مثال په توګه موږ پښتو کې وایو هغه بالکل ښه ده، بیخي فټ فاټ ده، یا د هغه ژوند بالکل ښه، هر څه صحیح روان دي. نو دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي es geht Afghan ganz gut، es geht Afghan ganz gut. دوستانو بله اصطلاح یا جمله ده وایي سلامونه درته وایي، سلامونه درته وایي یا سلامونه یې درته ویل. خو تاسو دغه جمله ولیکئ سلامونه درته وایي په الماني ژبه څنګه لیکل کیږي. سلامونه درته وایي، ګورو چې څوک صحیح لیکي او نور خلک هم زده کړي، ستاسو به هم د همیش لپاره په یاد وي. چې دروازې پورې ولاړ و چشنا